د دوستم تازه خبرداری او د طالبانو غبرګون وای راتلونکی اختر به مو افغانستان کې وي او طالبان به ورکو. دا چې طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې وي. دغه پیغام چې نوموړي د یو شمېر نورو پخوانیو سیاسیونو په منځ کې ثبت کړی زیاته کړې د اختر په افغانستان کې د طالبانو اخرینی هغه وي. د دوستم په وینا له دې مخکې هم 2 ځله کډوال شوي دي خو په خپل مټې مخکې هم طالبانو ته ماته ورکړې وه. دا ځل بیا ماته ورکوي او افغانستان به د امن په فضا بدلوي. یاد دوی چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د اګست پر 14 نیټه مزار شریف ښار له جګړې پرته طالبانو ته پرېښود او د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته وتښتېدل. د طالبانو استخباراتو خپل اختریز پیغام کې لیکلي چې د دوی ځواکونو په ټول افغانستان کې امنیت تامین کړی دی. د طالبانو استخباراتي ادارې هغو هیوادونو او ډلو ته چې د دې ادارې په وینا له بهر څخه خلک هڅوي او د افغانستان د بې ثباته کولو په هڅه کې دي خبرداری ورکړی چې دوی باید له تیر څخه زده کړه وکړي او پوه شي چې د زرګونو اشغالګرو بهرنیو پوځیانو په شتون سره بریالي نشول او اوس نشي کولی ګډوډي رامنځته کړي. بلخوا ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی هماغسې مو چې په سختۍ کې قرباني ورکړه دغسې مقابلې او قربانۍ ته بیا هم چمتو واوسئ. هماغسې استشهادي مو چې پرون وکړ د کامیابۍ د ساتلو لپاره بیا هم استشهادي وکړئ. قرباني ورکړئ شاته نشئ ورته آماده واوسئ. طالب فعالان بیا وایي تښتېدلي مقاومتیان دوی سره د جګړې توان نه لري هسې د خلکو دوکه کولو لپاره دا ډول هوایي خبرې کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.